نیوز پریس چینل لیدونکو سلام وخت مو په خیر ستړي مشه په موکړه دوه تازه لاندو مهم خبرونو ته طالبان وايي دریو میاشتو کې شپږ سوه د ایشیان له بېلابېلو سیمو نیول شوي. د طالبانو د حکومت ویاند وايي وروستیو دریو میاشتو کې شپږ سوه تنه د ایشیان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد یوې مرکې پر بنسټ لیکي چې د موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي. مجاهد خپله مرکه کې یو ځل بیا ویلي چې داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي داعش وسلوالې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلی. د بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړي هغه د کابل د هوایي ډګر او په کندهار او کندوز کې د شیعه مذهبه مسلمانو په جوماتونو کې حملې وې. بل لور ته کندهار او هلمند کې له 14,000 کډوالو سره نغدې مرسته وشوه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري UNHCR وايي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغه بیرته ستنېدونکو سره نغدې مرسته وکړه چې له خپلو مینو بېځایه شوي وه. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپله چوټپاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بېځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي. بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي هڅه کوي چې افغانستان کې تر 2 لکو پورې کسان د دوی له مرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې بېځایه شویو او زیان ګاللو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کېږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار ویلي ورسره شوې مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه وررسیږي هم نه. لیدونکو له غوږ نیولو مننه، پاتې ورځ مو نیکمرغه.